دغه جنۍ سایکو ارباب نومیږي چې په اصل کې د خیبر پښتونخوا کوهاټ سره تعلق لرل چې په ټیک ټاک کې ډېرې زیاتې چړچې وې او تقریبا 1 میلیون فالوورز یې درلود. دی به مختلف قسمه ټیک ټاکونه جوړول او مختلف ډانس پارټیانو ته بتله. دغه د سایکو په نوم جنۍ نن په خپل کور کې د نامعلومو وجوهاتو په وجه باندې وفات شوې ده. د دې جنۍ مرګ د هغه جنکو لپاره یو غټ پیغام ده چې نن سبا په ټیک ټاکونو باندې فحاشي خپروي. د مرګ او ژوند هیڅ پته هم نه لګي. نو هغه ټولو جنکیو ته وایي چې په ټیک ټاک باندې فحاشي خپروي چې قسم په الله یو وخت به داسې وخت هم راشي چې موږ سره به دومره ټیم هم نه وي چې له ټیک ټاک او نورو سوشل میډیا څخه خپلې د فحاشي او ګندګیري ویډیوګانې ډیلیټ کړو. ملګرو په ټیک ټاک او نورو سوشل میډیا پورې زیاتره هلکان او جنکۍ لګیا دي فحاشي خپروي او موږ همیشه همدا ویلي دي چې د خدای په خاطر دغه په ټیک ټاکونو باندې فحاشانې مه خپروئ، ځکه د دغه فحاشانو په وجه باندې به مو نه په دنیا کې عزت یې بې عزته به یاستئ او خلک به درته په سپکه سترګه ګوري او په آخرت کې به هم الله ته مختوري ودرېږي او د دغو کړو فحاشانو په وجه باندې به شرمنده یاستئ. ملګرو د دغه پښتنیز ټیک ټاکرې سایکو آی ډي ما ته مخته راغله او ما ډایرکټ بلاک کړه ځکه چې د دې ویډیوګانې به ما ته مخته راځي او زه به یې ګورم او هغې ته به یې ګناهونه رسیږي. ملګرو تاسو څخه هم همدا هیله او ریکویسټ او خواست دی چې د دې ویډیوګانې مه ګورئ او ډیلیټ یې کړئ ځکه چې دا اوس مړه شوې ده. د دې په ځای چې موږ دې ته ګناه ور ورسوو او د دې ګناهونه نور هم زیات شي او دا په تکلیف شي نو موږ باید دعا وکړو چې الله تعالی دې ګناهونه معاف کړي او الله تعالی دې وبخي. ملګرو دغه جنۍ که ډانس کړی دی که یې شعرونه ویلي دي او که یې څه نشې تماشې کړي دي دغه ټولې ویډیوګانې ډیلیټ کړئ او بالکل یې هیره کړئ. اوس یې الله ته پرېږدئ چې الله تعالی خپل رحم او کرم پرې وکړي. دغه جنۍ چا ولې او د څه په خاطر وژلې ده د دې جنۍ په اړه مکمله ویډیو زموږ د یوټیوب په چینل کې ده. تاسو هغه کتلی شئ چې تر څو د دې په اړه مکمل پوه شئ چې دا جنۍ ولې او څنګه وفات شوې ده.